أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د المعارج سورت مکی دی 44 آیاتونه او 2 رکوع لري. په نزول کې 9 او په تلاوت کې 90 نمبر سورت دی. د الحاقه د سورت نه وروسته نازل شوی دی. نو تاسو ورته وګورئ او غوږ ورته ونیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل وغختلو، سائل یو غختونکی، بعذاب آغا عذاب، واقع چې هرو مرو خامخا واقع کیدونکی دی. نسائی او زیات محدثین د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه نقل کوي او حاکم ورته صحیح وایي چې نضر بن حارث بن کلدا ویلو چې خدایا که چیرې قرآن حق وي نو د قرآن د نافرمانۍ په سبب چې مونږ یې کوو نو په مونږ د اسمان نه تیږې راووروي او یا دردونکی عذاب را باندې راولي. یعنی د رشخند نه دا خبره کړې وه تر څو خلکو ته ثابته کړي چې وګورئ عذاب خو رانغی نو قرآن کریم نعوذ بالله دروغ دی، د الله کتاب نه دی. همدارنګه پرته د دې څخه د مکې کافرانو نبی علیه السلام او مسلمانانو ته د مسخرو په ډول داسې خبرې کولې چې د کم عذاب څخه چې مونږ ویروي نو ولې را باندې نه راولي. او په هر وخت کې کافران مسلمانانو خصوصا د اسلام داعیانو ته دا خبرې د مسخرو په ډول کوي چې نه عذاب شته او نه قیامت شته، او تاسې چې څه وایئ چې قیامت دی او عذاب دی نو په مونږ ولې دا عذاب نه راځي. لیکن حقیقت دا دی چې کم قیامت او عذاب چې دوی دروغ ګڼي او مسخرې پورې کوي هغه بالکل حق دی، خامخا واقع کیدونکی دی. دا نو د بنده خوښه نه ده چې بنده به وایي چې که قیامت او عذاب راولي نو ایمان راوړم او ګینې نه یې راوړم. ته څوک یې چې ته الله ته چلنج ورکوي؟ ته خو دومره کمزوری یې چې نه یې اول ستا نه پوښتنه کړې وه او ستا د پوښتنې نه پرته انسان پیدا کړي، او کله یې چې خوښه شي په هماغه لحظه کې به دې پرته ستا د پوښتنې څخه مړ کړي. دا خو د الله تعالی خپله خوښه ده چې کله عذاب راولي او کله قیامت. دا د عذاب او قیامت ارمان به دې هم ډیر زر ووځي. خو للکافرین د کافرانو د پاره لیسا نشتا له دغه عذاب لره دافعون هیڅ څوک دفع کوونکی، یعنی هیڅ څوک یې مخه نشي نیولی، ځکه چې دا عذاب من الله د الله د طرف نه دی، ذی المعارج چې د لوړو زینو مالک دی. تعرج ورخیجی الملائکة فرښتې والروح او جبرائیل علیه السلام الیه الله تعالی ته فی یوم په هغه ورځ کې کانه چې دا مقداره اندازه د هغې ورځې 50,000 سنه 50,000 کلونه. د قیامت ورځ 50,000 کلونه ده، یعنی د اولې شپېلۍ نه تر هغې پورې چې جنتیان په جنت کې او دوزخیان په دوزخ کې ننوځي 50,000 کلونه تیریږي. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې دا دومره لویه ورځ به په ایماندار داسې تیریږي لکه یو فرض لمونځ چې ادا کړی وي.
نو الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او د اسلام داعیانو ته فرمایي فاصبر، نو صبر وکه اے محمد صلی الله علیه وسلم، صبرا صبر جمیلا خنیک. یعنی کافران چې د انکار او مسخرو د لارې شور ماشور جوړوي او د عذاب غوښتنه کوي، یعنی نور خلکو ته دا ثابتول غواړي چې نعوذ بالله نه آخرت شته، نه قیامت شته، نه حساب او کتاب او نه خالق شته دی، او ورته وایي که خالق موجود وي نو په موږ د عذاب راولي، او په دې ډول غواړي چې خلق گمراه او د ځان ملګري کړي. نو الله تعالی فرمایي د دوی په دې خبرو مه خفه کیږئ، د الله په هر کار کې حکمت دی، هر کار په خپله خوښه کوي، د هیڅ چا پروا نه کوي. کافران چې مسخرې کوي چې قیامت، آخرت او حساب او کتاب د عقل نه لرې دی، الله تعالی فرمایي انهم بشک دوی دا کافران، دا ملحدین، یرونه ویني دغه عذاب یا قیامت بعیدا لري، یعنی د عقل نه لري یا د زمانې په لحاظ لري. ونراه قریبا، ونراه او مونږ وینو یا مونږ وینو دغه عذاب یا قیامت قریبا ډیر نږدې، یعنی د عقل سره مناسب یا د زمانې په لحاظ نږدې. یعنی قیامت او حساب او کتاب خو د هر انسان د عقل او فطرت غوښتنه ده چې داسې یوه د عدالت ورځ باید حتما وي چې ظالم ته جزا ورکول شي او مظلوم ته انصاف ورکول شي. او دا قیامت به په هغې ورځ وي یومه په کومه ورځ تکونو چې شي السماء اسمان کالمهل لکه په شان د ویلې شوې قلعې، وتکونو او شي الجبال غرونه کالعهن لکه په شان د رنګداره وهل شوې وړۍ، یعنی نداب چې رنګینه وړۍ یا مالوچ ډانډسکي او هغه پشمونه په هوا کې ګرځي رنګارنګ. نو دا غرونه به دا قسم شي ولا یسألو او نه به کوي پوښتنه حمیم یو دوست حمیمن د بل دوست نه، یعنی هر سړی به په خپل غم کې وي، بل چاته به وزګار نه وي. خو داسې به نه چې یو بل به نه ګوري. یبصرونهم اگر که په نظر ورځي دوی ته هغوی یو بل، ټول به یو بل ته ښکاري، هر یو به د بل حال او احوال ګوري، مګر یو د بل سره څه مرسته او کومک نشي کولی. نو کله چې دا کافران او ملحدین وګوري چې اسمان ټوټې ټوټې، ځمکه او غرونه میده میده، نو یودو غواړي به المجرم ګناهګار لو یفتدي چې کاشکې دی په بدله کې ورکي من عذاب د عذاب نه د بچ کېدلو یومئذ د دغې ورځې ببنیه زامن خپل، یعنی د عذاب نه د بچ کېدلو په بدل کې ورکي. وصاحبته او خپل ښځه، و اخیه او خپل ورور، یعنی دوی دې په بدل کې ورکي، دوی دې د ده په سر کې قبول شي، خدا دې بچ شي. وفصیلته او خپله نږدې کورنۍ کې، یعنی پلار، مور، خور، ورور، زوی، لور، ښځه، دا ټول په نږدې کورنۍ کې راځي. وفصیلته او خپله نږدې کورنۍ التي هغه کورنۍ تؤویه چې ده ته به یې ځای ورکولو، و
ومن فی الارض او هر څوک چې په ځمکه کې دي په دې کې خپلوان او قبیله ټول راځي. هغه خلک چې د قبیلې او خپلوانو د خاطره دلته ځانونه وجل، خو هغلته دا ټولو ته تیاري چې دا ټول د زما په سر کې لاړ شي، خو زه د خلاص شم جمیعا ټول، ثم بیا ینجیه خدای د خلاص شي، بس دته د خلاصۍ ورکول شي، دا ټول د پکې لاړ شي. مجرم به ارزو کوي چې ټول یعنی زامن، ښځه، ورور، کورنۍ، قبیله او ټول خپلوان د عذاب نه د بچ کېدو په بدل کې ورکي، خو دا د خلاص شي. کله هیڅ کله هم داسې نه ده. انشاءالله نور به بیا په بل درس کې ووایو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.